قالوا سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثل له لا ولد له ولا والد له ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأيضا قال الله تعالى في موضع آخر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान وأيضا قال الله تعالى في موضع آخر طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أما بعد عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري ومسلم وعن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل العلم خيرا من فضل العبادته وخير دينكم الورع رواه الطبراني وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا ملعون إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك وما تحب وترضى واجب القدر او زمادير محترم معزز مشران ملمنو دلري علاقونا تکلیف استنکو عوامو خواسو مشرانو ستاسی دراتلو چمونگا درے گھنٹے بیانو کو بیابم
ستاسې د راتلو حق موږ پوره نه کړی شو، ځکه د دومره مینې او محبت په باب یو سړی قدم کیږي، د دې مینې او اخلاص بدله د یو الله جل جلاله نه ما سوا بل څوک نشي پوره کولی. الله دې تاسې ته بدلی در نصیب کړي. مخکې جمعه باندې ما ستاسو د وړاندې د زکات متعلقه بیان کړو او دا خبره پکې وشوه چې د زکات تعلق د انسان د مال د پاکېدو سره دی او د منځ تعلق د انسان د روح د پاکېدو سره دی. کله چې د انسان روح ته پاکه غذا ورشي نو په عبادت کې ورته خوند او لذت ملاو شي. که چېرته مونږه د مال نه زکات ونه باسو نو زمونږه غذا به پاکه نه وي او مال به ټول خراب تراب کی، نو د بدې غذا اثر په اولاد باندې کیږي. بیا به هم بچي نافرمانی، بیبیانې به هم خبره نه مني، خبرې نه به هم الله روب واخلي، د مال نه به هم الله برکت واخلي، راغلي نعمتونه باندې ورا باندې به الله ادري. نو مخکې مونږه د زکات متعلقه مخکې جمعه باندې ما خبره کړې وه او العاقل تکفیه الاشاره، عاقلینو ته اشاره کافی ده چې زکات د الله یو امر دی په شان د امر د مانځه په کار دی چې دا مونږه په وخت باندې خوندي کړو. ما بیا تاسو ته یو خبره کړې وه چې بعضې خلک حیلې جوړوي. زه وایم دا ډېره کمزوري ده، سړی د خپل ځان ته وګوري چې ما باندې الله جل جلاله دومره لوی رحم وفرمایلو چې خدای پاک زه د دومره خاوند کړم چې زه اوس لګیم او زکات ورکوم. که زما دا ګاونډي ما ته د زکات د نیولو قبلولو لاس را نږدې کوي نو ما هم داسې الله کولی شي چې ما هم د دې دروازې ته ودرئ. ته خو د الله احسان دی چې زما دروازې ته فقیر راغی، ورنه که دا الله ویل چې کور ته به د فقیر وررسئ او په کار هم داسې ده نو بیا به زه کوم ځای ګرځېدلم. دغه وخت کې بیا سړي ته د دې خپل مقام پته ولګېږي. ما یو واقعه ترجمه کې بیان کړې وه. یو صحابي دی ثعلبه بن حاتب نامه ده، اول صحابي دی رونو، اول صحابیت ورته ملاو دی، خو د مال په فتنه کې چې کله واقع شو نو د غریب نه هر څه لاړل. مال فتنه ده او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې واقعي الله څه فرمایلی سیده انما اموالکم و اولادکم فتنه. یقینا چې الله وی مالم امتحان دی او اولادم امتحان دی. اگر چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا د حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما او د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ بارکی فرمایلو چې کله راغلل نو حضور پاک میں منبر پرې خو دا وی دواړه پرې وتل، یو د بل نه وړاندې کېدل د لږ عمر خاوندانو واړه معصومانو ګلان د جنتو. نو حضور پاک می منبر پرې خود بیان پرې خود هغوی ته ورمنډه کړه او هغوی دواړه مبارکان په غېږ کې راواغستل او حضور پاک می منبر ته راغی، یو په یو پتون مبارک کېنولو، بل په بل پتون مبارک کېنولو او حضور پاک می وفرمایل چې الله رښتیا ویل انما اموالکم و اولادکم فتنه. یقینا چې الله وی دا لوی امتحان دی. ګوره ما تاسو ته بیان کولو خو د بچو د مینې او محبت دومره غلبه را باندې راغله چې بیان مې پرېښود او هغوی مې راواغستل. نو مالم عزیزانو فتنه ده، ازمیښت او امتحان دی. دومره مالم د الله نه مه غواړئ چې بې زکاته حیلې جوړو. ثعلبه بن حاتب حضور پاک سره ډېره مینه وه، سار بم جماعت کې و ماښام بم جماعت کې و. دا واقعه امام ابن کثیر رحمت الله علیه راوړې ده.
لوی مفسر او محدث ته سار او ماخام براتلو واقعا خوګدا ده تفصیلا نه بیانوم ځکه ما موضوع بل انتخاب کړی ان شاء الله نن تاسو وړاندې د علم د قران په عظمت درته خبره کوم او دا په دې بنا باندې چې ان شاء الله را روان بیا مونږ د رمضان المبارک په خوشحالی کې د قران کریم ترجمه شروع کو نو تاسو تنن بیان به ان شاء الله زما فضیلت د قران وی په اعجاز د قران به ان شاء الله نو چې تاسو هم د دې خوند او عزت نه خبر شئ الله دې وکړي چې تاسو دراتلو دا لوی سعادت در نصیب شي آمین یا رب العالمین. نو دا واقعا او تفصیلا نه بیانوم ما بیان کړم دا ثعلبه بن حاتب حضور پاک سره ډیره مینه وا سار بمراتلو ما خام بمراتلو هر وخت به د حضور علیه الصلاۃ والسلام دربار ته وراتلو حضور علیه الصلاۃ والسلام سره ډیره مینه وا خو غریبو بعضی وخت کې دا غربت هم لوی امتحان شي نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ترانه رانږدې شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دعا وکړه چې الله مال راکړي ډیر انتهایی غربت خراب کړي ازمنګ یو مولوی صاحب ډیر لوی سره واغوي کله کله دا غریبیم چې غریب له ور پغاړ شي بیاړو پرې دینه بس همدا سي منجي را منجي کله په یو طرف پړې کله په بل طرف باندې اړي خو الله دې موږ ته صبر او استقامت را نصیب کړي خون کوي کله کله چې دا ته په لوی سوچ او فکر کې او کور تلاش او سملاویږي نه دام یو خوان دی غوړي خو الله دې موږ دا هغه صابرینو نشمار کی چې کله داس امتحان راشي صبر ور باندې وکړو موږ د صبر نه یو عزیزانو صبر ډېر خپل نعمت دی کله چې الله بچي درکیم په صبر وباسا او د خدای شکریا ادا مال الله درکیم د الله صبر او شکریا ور باندې ادا کړه درنه الله والیم په د الله صبر او شکریا ادا نو ثعلبه بن حاتب راغه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بار بار فرمایل چې یا رسول الله سم کبری را سره شروع کړي دنو کله دعا را ته وکي خدای پاک مال لاک حضور ته فرمایل ګوره مال امتحان دی اسمیخ ته او بیا به امتحان ته ټینګ نشي ګورئ چې بیا درته حضور پاک فرمایي هغه علما وایي چې د تصوف وی اخوان درویزه صاحب رحمت الله علیه دا د اوس زمانی اولی تیر شوی د رحمان بابا په قبرستان کې قبر دی لوی عالم تیر شوی دا مدارسو دا کم رواج چې اوس دا زموږ د مدرسو یا د نورو مدارسو دا وظیفه راغونډول د دې په بری صغیر کې ابتدا دا اخوان درویزه صاحب رحمت الله علیه کړی دا وظیفه راغونډول خدا دومره لوی اولیاء د دیو اوخوا دا به د خپل جمعات نه ور باندې پچي ور بار کړي او دی خو با یو کې داسې کټوي خو دی وا او بل طرف همداسې تشو نو دا اوخه دومره او خيار وا دا به د بادر کلی دی یو سر نه روانه شو او هر دروازې ته به دا ودرېدله زنانو به ترکاری راوړه په کټوي کې به واچوله او روټۍ به ورته به بل انډي کې بار کې واچوله اوخي به ټول چړ وکړو بیا به روانه شو ډایرکټ بغیر د خاوند نه او بغیر د څوکیدار نه به ځان ورسولو قسم به خدای چې ته د الله شي الله به دستا شي اون الله ناراضه دی بس الله دې موږ ناراضه شي امين نو به دا سلسله روانه وه یو ځل اخوان درویزه صاحب هر وخت زمانه کې د دې علما او اولیاء او مخالفین وی ګورې ښه داسې زمانه نه ده تېره شوې چې په هغې کې به یو ولي ښکاره شوی او داغي خلاف 50 سر نه پورته کړي دا هر زمانه کې عزیزانو یو عالم به زاره بشنش خواري به زما په شان دی بوتل شار براو چې هغه به دا خو نه پويږي دا بس پويږي دا پلان کې دی او دا پلان کې دی اخوان درویزه صاحب رحمت الله علیه یو مخالف سر راوچت وای دا په خلق باندې خپل بزرګي خرڅي ورګه چې دیوخي وته علاج وکم د صالح علیہ السلام دوخه علاج ونه کوچا قدار پنوم باندې یو ډاکو بدمعشو قدار نامه یو ابن کثیر وای دا قدار ظالم سو کسانو بدمعشانو بدمعشی مشری کولا بدمعش ته وای خو چې به حیا شو حیات لار شو هغه نه دغه شی جوړ شي قدار ول زد صالح علیہ السلام اوخه قتلوم
ډیرو خلق ورته مکوه ظالمه دا یو معجزه ده د خدای عذاب ته زنجیر شرنګول دي مکوه. لیکن قدار په خپل غرور او تکبر باندې د صالح علیه السلام خوشاله کړه، شهید شو، خدای ور باندې عذاب راوست. هغه زمانہ کې داسې اخوند درویزه صاحب رحمت الله علیه خبره مې کوله، نو هغه مجبور کو اخوند درویزه صاحب ته چا وویل چې ستا د اوښې ګورې څوک مخالفت کوي او بعضې خلق، نو که زمونږ منې دا اوښه په دې لاره چې لګي نو څوکیدار ورسره لېږه. اخوند درویزه صاحب ویل انا لله و انا الیه راجعون. د لوی رب رب لا بوی څوکیدار شته، ځکه څوکیدار ورسره ولېږم کېدی شي چا سره په خبرو اترو ودرېږي او د طالبانو د روټۍ تقدیم تاخیر را نشي. نه کوم دا خپله ځي د دې څوکیدار شته که نه، دا زمونږ په شان دی ضدي او عنادي ورته مخه کې ناست. د صالح علیه السلام اوښې ونیوله، چې ونیوله ډکه اوښه ماښام روانه ده، ترکاري م ترېنه واړوله کټوۍ کې، روټۍ م ترېنه ټوله لرې واړوله، تشه اوښه وه چې زه اوس ورشي چې پته ورته ولګي. کرامت د اولیاو ګورې حق دی ښه. اوښه لاړه، ډېر ټیم هم تېر شو، ناوخته شو، طالبان خوارانو خوب ورتلو، اوښه رانغله. دو درې طالبان راووتل چې اوښه وګوري لاره نه یې خطا کړي. نیمه شپه ده صاحبه چې اوښه راورسېدله، وایي اخوند درویزه صاحب رحمت الله علیه مراقبه کې لګیا ذکر یې کولو چې اوښه راله، چې اوښه راغله نو د اوښو د سترګو نه داسې داسې اوښکې روانې وې. الله اکبر. د دې بعضې اولیاو واقعات سړی وګوري سړی حیران شي. دا خدایان نه دي چې موږ ورته خدایان وایو، الله ورته دا شان او مقام ورکړی، دا هسې نه میلاویږي، دا په ډېرو تکالیفو باندې میلاویږي. اخوند درویزه صاحب چې کوم طالبان نګرانانو چا دا روټۍ ښکته کوله او چا دا هغوی راغلل چې رالل کټوۍ ته چې ولیدل کټوۍ تشه پرته ده، او اخوا چې ولیدل نو داسې وړوکې غونده کې ټوکړه پاتې شوې د هغې نه په څه کې نښتې د هغه نه پاتې شوې ده. په منډه باندې لاړ، وایي مولانا صاحب اوښې هېڅ هم رانه وړه، ټوله ورځ هم تېره کړه او شپه هم تېره کړه او هېڅ هم رانه وړه. اخوند درویزه صاحب رحمت الله علیه ورته وایي تاسې بچیه کښېنئ. چې راغی دو رکاته مونځ وکړو، دو رکاته مونځ نه بعد دې اوښې ته چې ولیدل دا اوښه ډېره زیاته غمجنه وه. دعا یې وکړه، و یا رب العالمین یا الله، خدایه دا ستا د دین طالبان دي، یا الله د دوی بله دروازه د غوښتنې نشته، یا الله کمی اوخی بار چی ختم شوه دے یا اللہ، او چاہتے نہ روٹے خطا کرے دا یا اللہ، چارا لگلی داغی ثواب قبول کا، او چا خوڑلی یا اللہ اغزلنا پزلن اولیاء کے شمار کا. یا رب العالمین داستا غلامان دی اللہ، استا بندگان دی اللہ، کدا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پشانتی صحابہ کرام تا، یا اللہ تاد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدربار کی د غیبنا د رزق انتظام کولو، یا اللہ کتا بی بی مریم تا د غیبنا انتظام کولو، یا اللہ داستا فقیران طالبان دی، یا اللہ دوی انتظام موکا دی، اللہ تپ جڑا باندی لاس نیولے دے سترگو باندی اخ کرا روانی دی، اشارہ اکڑ اے بچیا لار شید اخینا ترکاری مزان تواچ اوئی اور روٹی مزان تراوالی. اگا خادمان چر آلل ویلی دل د اوخی پا دی بار کی خمزیدار اتری کڑی غخ پرتا دا، دی طرف تے اولی دل مزیدار روٹی پرتا دا، دا مخینا اللہ رب العالمین ڈبل انتظام دا طعام کڑے دے. دا دلتا خوندرویزہ سے
دا زمون قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د دیوبند یو ځلی لنګری ور بسراغه وی حضرت هیڅ نشتا لنګر کې هیڅ نشتا څه تنظیم پکار دی هغه ورته و فرمایل هیڅ نشتا وینا وی مالګه او بشته وی آو وی چې طالبانو سره نن د غوخي وعده کړی دا نن د طالبانو تم د غوخي تنظیم کړي خو چا چې غوخه ویلې واغی غوخه را نه وړه اچھا جی ذمہ بازي وخت سره ذمہواری واخلي خورا اونرسیږي دا د خدای داسې خوخه وي او ما چې ټول خلق ته ویل چې نن د غوخه تنظیم کو او حضرت هیڅ نشتا هغه ول غوړی شتا وی غوړیم نشتا هغه سړی ول زه غوړیم راوړم غوخه راوړم ما طالبان به تم کړل دې طالبانو سره به سوق د قناعت ورګي طالبان خو آزاد خلق دي هغه ورته فرمایل ز دوه رکعات مونږ وکړو وای مالګه راوړه او دچکه دوبونه ډکو او سره په کې خودو دعا وکړو یا رب العالمین تا نن طالبانو لپاره غوخه غواړم چې دغه اثر لري کو الله رب العالمین په کې ورته غوخه برابر کړو دا علما خو ډېر لوی خلق دي دنیا فتنه ده خو چې چای ځان طالب کړي نو ګره بیا یې خراب کړي الدنیا ملعون دنیا ملعونه ده ځان به طالب نه جوړي حضور پاک د څومره صحابه راغلي چې مال نه دی غوښتي چې ما ته دعا وکړه چې خدای ما ته مال لاګي الله دې زمونږ د ټولو ملګرو دا صفات نصیب کړي زما ډېر دوستان او ملګری شتاو بعض ملګری داسې دي چې دا غي نوم تذکرہ نکوم الله گواه دې کو اوس پرې ماته ویل چې استاد موږ د مال دعا وکړه چې خدای دولت راکړي اوس هم خدای ته ورته دولت ور نصیب نه غواړي او بعض خلک دولت غواړي نو الله یې ورکی بیا داسې دې راغی حضور پاک ته فرمایل چې موږ له دعا وکړه چې مال ملاوي نبی علیہ السلام ته وړاندې و فرمایل چې ګوره دنیا ملعونه ده دنیا تاوانی ده نقصان کې بده واچي هغه ول نه یا رسول الله هغه ول ګوره بیا به دا مسجد چرچی نه بیا بدل ته ناراضي بیا بدی مسجد نبوي کې اسلام منځونه ډېر د مشکل سره تا مخامخ کی وای نه ته ګوره کنه حضور پاک ورته دعا وکړو یا الله د ته مال ورکی الله چې حضور پاک یو فرمایي چې دله مال ورکی حضور پاک صلی الله علیه وسلم پس یو بل ابو سفیان راغی ایمان نه راوړی مکه نه پتا شوی مکه باندې قحط راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ابو سفیان راغی ایمان راوړی نه ورته وی داسې چلې چې ته زمونږ د قوم سره زمونږ ورارای تر زوی زمونږه هغه نور ارس پر د قومیت کې را سره شریک نو یې سو کوم وې ته د خدای ته وای چې بارانو کې خلقو د سپو غوخي وخړلې شنه پانی وخړلې نور خو مو تاسو سره پویګو چې الله د کولو والا دی نو ته الله ته دعا وکړه چې خدای بارانو کې غنم وکړو باندې را روان کال به خلق تباہ او برباد شي پسونه وچ کلک شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعا وکړه وای زید کوټو د پاسه غنم وشیندې وای په دغه کال باندې ابو سفیان وای چې ما یو موټه غنم د پیغمبر د خبرې د معلومات د پاره په چت باندې وشیندل قسم خو ابو سفیان چې ایمان راوړو وای زما د خدای په جلال قسم وی چې زما چت د پټی نډیر غنم کړو دا خود نبی علیہ السلام خبره ده حضور پاک وته فرمایل اے ثعلبہ بن حاتب مال امتحان دی هغه فرمایل ما ته دعا وکا د دو کونو سردار دعا فرمایلا و یا رب العالمین ثعلبہ بن حاتب ته یا الله مال ورکا ثعلبہ بن حاتب چراغ فورا پدغه مازیګر ورته سلور سره مال ملاو شو دسه چا ورته راوستو نه پیجندلو نه لیدلو نه کتلو وی فرمایل اے ثعلبہ دا سلور سره مال والا ثعلبہ بن حاتب راغه ما خام ټیم دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل اے دا الله محبوبا الله رب العالمین ما تمال راکو ورته اے ثعلبہ خیل کوا مال امتحان دے مال ازمیخت خیل کوا چې شیطان دی کلم دوکن کی ورس پورس باندې مال ډیری دلو مال سیوا کی دلو ثعلبہ بن حاتب چې بورس کی درې ځل مانځ ترات للو بے پاپته کی به یو ځل رات للو ثعلبہ
बिन हातिब माल सेवा शो दश्ती तलाड़ो बे माल कली की न कंट्रोले दलो जमाना ला दुमरा तेरा नदा साला बबांदे द माल दुमरा ज़कात रागे चे जनाब रसूलुल्लाह वर तकासिद वर उली गलो वसालबा और उसके वो पिंज़ ज़ली मिलावे दली जुम्मा की मिलावेंगे मादर तनवेल हुजूर पाक ते वो फरमाइल या रसूल अल्लाह ज़ेडेर लरे दे रात लले नशमा नुकज़ब दुआफ तो की उज़ल आलम खैर दे हुजूर पाक तो फरमाइल बार बार वसालब बिन हातिबा पलो इम्तिहान जंजीर के दी सरवर कड़े दे वसालब बिन हातिबा द खुदे न जानता इमदाद ग्वाड़ा बार 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 सालब बिन हातिब त खबरदारे मिलावी दलो चे ए सालब बिन हातिबा उस खूब दुआब तू किम नाराजी तरदी ची खबर बिया मेश्त तलाड़ यो मेश बाद बरात ललो मस्जिद नबवी की बमुंस की शरीकी दलो खुच माल सेवाशु बिया मशगल सेवाशुला वक्त जमाना राला शपग मेश्त तीरी शुई वो सालब बिन हातिब जनाब रसूलुल्लाह उनली दलो हुजूर पाक मजलस माल फितना दा वो इंसान कल कल दी फितनोश की वाकीशी बेहतिन हर से खता शे आजिजान कल कल दा फितना दे इंसान मरई तो उरसीगी सालब बिन हातिब लाड़ो शपग में इश्ते बाद ऐ तरदीच हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ज़कात वक्त व ज़माना रागलाओ चावर तो फरमाल जे सालब सर बला माल ले मां खबर उगदा मुख्तसर दर तबयानु बला माल ले वर सर कासिद नबी अलैहिस्सलाम दाद नबी अलैहिस्सलाम आखिरी काल ले जिना बाद हुजूर पाक दुनिया ना तशरीफ आवरी कई कसवरा गए चोरा गए वरते फरमाइल छे हुजूर पाक रा ले गलम दागे कासिद मा ज़कात पकार दे माल के द गुडो ज़कात मराका द चेलो मराका दूखान उमराका द गयान उमराक गवागान उमराका तासर बला माल ले आ उस मदीना मुनव्वरा की फुकरा तो जरूरत थे आगे चे दास दिसुली दल माल शुमारो को वल तजाउ जुबे दरोले गम तजाउ जुबे दरोले गम अरा गए हुजूर पाक ते फरमाए वैसे दर तो फरमाए वही फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सर मुबारक दी सहाबी संडलो सर गुबांदी उख की राग लिली ओ या रसूल अल्लाह मा चिकल सलाम वाचोलो नुमाने तपो सुकड़ो चिद कम से नराली मा वर्ता फरमाइल ऐसा लबा मौता खुद यो मदरसे तालिबान यू माते फरमाइल तापे जन्मना चारा ली गले मावत फरमाइल जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ली गले ईमान सालब बिन हातिब रात फरमाइल चिलार शान जबद माल ज़कात दरोड़ा मांग बिया वरपसी दोबारा मराजा दीची कलर आ गए हुजूर पाक मुबारक बुस्तुर गुबानी उख कर आली वी फरमाइल क़ाल अल्लाह तआला व तबारक इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना व ज़मा रब से रिश्ते आवेली दी माल फितना दा माल इम्तिहान दे माल अज़मीख दे हुजूर पाक मुबारक में दी सहाबी तो फरमाइल कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान तलाल शान वरता हुए जनाबी रसूलुल्लाह सलाम फरमाई और बाद सलाम सल फकीरान रागली दी मस्जिद नबवी की नास थी दाहुई द पारा द ज़कात माला उलेगा दा सहाबी च रवान दे मुखित अब्दुर्रहमान बिन औफ रागे
دی صحابی نے تپوس کئی اے دا اللہ بندہ زستا پا مخبانی فقر گورما غربت گورما غبار گورما تو فقر وحلی سپ سروانی دخلین اوتل ز جناب رسول اللہ عثمان ابن عفان تا ملی گی داغین مال لوڑما فقیران سل کسان ناستی حضور پاک غلام دے عبد الرحمن بن عوفر تا اجڑل عبد الرحمن بن عوفر تا فرمائی وی پرواہ نساتی دا زکاة نا علاوہ دا دغ فقیرانو علاج ز پخپل مال باندی کولے شما عبد الرحمن بن عوف لاڑو کورتا دی واپس راگے حضور پاک و تو فرمائل صدر تاویل عثمان ابن عفان وی فداک ابی و امی یا رسول اللہ التفاتنو شما عبد الرحمن بن عوف دلاری نارو خط کرم حضور پاک لاسونا برکڑل وی یا رب کریما خدایا چاچد دی فقیرانو چاچد دی مسکنانو غم اخڑلو یا اللہ مال کی برکت واچوا یا اللہ اولاد کی برکت واچوا یا اللہ عزت کی برکت واچوا عبد الرحمن بن عوف مال سر را روان دے سل اوخان را بار کری دی حضور علیہ السلام تراغے ورتوی یا رسول اللہ دا اوخان دا بارنا ناڑوم یا رسول اللہ سلوار اوخان یو فقیر تا یو اخوار کا اللہ اکبر دام زر دے دام خلدا دام سترگی دی دام جبا دا او دا ثعلبہ بن حاتبم جبا استرگی دی اللہ دی دغه سے بیادب جبنا منگا اساتی اللہ دی دا سے بیادب استرگنا منگا اساتی ثعلبہ ورطوی تسوکے او دی عبد الرحمن بن عوف ورطوی تزاو جناب رسول اللہ تو فرمایا چھ دا عثمان ابن عفان کلے لڑے دے او زما کلے نزدے دے یا رسول اللہ انتظار در باندے تیروم زما سل اوخان دا بارنا ٹکرا گلی کور کے ناڑوم اب ٹول دا مدینی فقیرانو تا سا پلاس ورکوم انشاءاللہ دام سڑے دے دا سینہ دا درد دے دا فکر دے عزیزانو اوی مال تا نگوری اوی مال دا حضور پاک نا قربانی ما تاسے تدا سوچ ہوئی دا شرویل کہ دنیا ٹول حسینان ما تراکی نزب ہر سے قربان کم خود منی جانان نا دا بڑا میری قلندر بابا کل شیر دے بار بار ویم کو سگرا کی دنیا حسینان واڑا دا بفریق دم خود منی جانان نا عبد الرحمن بن عوف زپ مال سکوما محبوب استا دوسترگی میں پکار دی محبوب استا رضا میں پکار دا ثعلبہ بن حاتب کار توس گو رہی سو رضی بعد حضور پاک دنیا نا دا اللہ رب العالمین امر راغ حضور پاک دا دنیا نا لاڑو ثعلبہ بن حاتب سو رضی بعد خبر شو چو حضور پاک دنیا نا لاڑو او مال را مخ کے کڑے دے سیوا لو یا رمائی راوڑان دے کڑلا مدینی طیبی تراغے تپوس کی یا اللہ ماتا امیر المؤمنین خایا چاورتا فرمائل ایسا لبا سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ناستے او بکر صدیق تلاڑو ورتوی امیر المؤمنین ما اوخان راوستی دی دو اوخانو زکاة تے ما بیزی راوستی دی بیزو زکاة تے ما گڑی راوستی دی گڑو زکاة تے ما چلے راوستی دی چلو زکاة تے غواگان میں راوستی دی غواگانو زکاة تے ابا بکر صدیق و تو فرمائل چھ زمان اولان دی ستا یو جوف جناب رسول اللہ بیا قبول نکڑلا ما تیاشی چھ دا پیغمبر علیہ السلام دا وفاتنا سمو دوڑان دی ستا یو جو پر آگلا پیغمبر علیہ السلام تی مخواڑا اولو زکا جبرائیل علیہ السلام ورطر آگلے ہو چھ اید اللہ حبیبا اللہ سلام کی او بعد سلام فرمائی چھ دا ثعلبہ بن حاتب مال مقبلوا
آغا ثعلب بن حاتب مایوس لاړو د عثماني ذوالنورین په دور کې دزلی مال راوستو. عثماني ذوالنورین نوړاندې د عمر فاروق حکومت راغی. د عمر فاروق دور کې بیا مال راوستو حتی تر دې پوری چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ 12 کال حکومت ته هر کال باندې ثعلبه بن حاتب مال پیش کړي. اخر دا چې عمر فاروق ته پته ولګی دا هغه خود باز خبر نه چانه خبرولو چا ورته ویل یا امیر المؤمنین دا هغه ثعلبه بن حاتب دی چې پیغمبر علیہ السلام زکات قبول کړي نه دی. عمر فاروق را غختلو ورته وی ک په ځان باندې مور بوره کول غواړي نو بیا مدینه طیبه تراشه او که مور په ځان نه جوړه نو به زمون خار ته مرازا زبیا را نشي ګوري. ثعلبه بن حاتب مال یو قول داده چې د عثماني ذوالنورین په دور کې په الله درې ورځې بیماری راوستا 3 ورځو کې ټول مال الله واغست. الله ګوره ډیر لوی ذات ته د خدای د قهر نه ځان بچ ساتل پکار دي. زه 3 میاشتې وړاندې تارول تلم ما داسې غنم لیدلیو داسې غنم ولاړو او پرون نه بل ورځ لاړم تاسو په خدای باور وکړئ مال کې بدی پټی کی چاته نه دا وږي ختم کړو دروځه پرې خودي ټول غنم داسې انداز کې یو وږي ور پورې نو او وردا دروځه ولاړه ده کده غرب ستاو زما د اولاد فصل نه وږي کټ کولې شي کنه نو د غرب د زمکه تکونی فال زمکه خوځي نو زمونږ استاد دا کلم خوځولې شي. دا الله نه یره پکار ده. د خدای زکات ته دوکه مو جوړوي دوکه د خدای زکات ته هیله مو جوړوي. خدای درکړي الله ته ور کوي ورنه بچي بدر نه والی الله به داسې پریشانی پیدا کی چې بیا به په سر او کونه باندې نه پويږي. او پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کله زما د امت زکات کی کمزورتی پیدا شو کمزوری پکې راغله نو بیا به الله دا وی کې اتفاق نه راولي اختلافات به پکې راځي. دا ته زما مړی ته چاړه راوړي زستا به مړی چاړکدم لکه د چرګانو په شانتي علالو زړه کې دومره درد ناراضي. او حدیث پاک کې راځي چې کوم سره سخی شي داغه پړه کې رحم راځي کوم سره چې سخی نه داغه پړه کې رحم نه راځي. نو عزیزانو زکات متعلق ما یو مرګ راته ویلو چې تاسو بیا هم دا واقعا بیان کړئ چې زکات متعلق خلق کې انتهایی کوتاهی ده. بس د الله پاک فرض کړی مال له دوکي ورته مو جوړوي هلي ورته مو جوړوي باندې ورته مو جوړوي الله جل سکل بیت نه پټ کې کال له بدر نبی والی ګوري دا څه باندې جزاء سګال کار روان کال ته وګورو روان کال ته الله پړنګ کی بیا به کوئی سم نه پويږي. غرض مې داو ما آیاتونه او احادیث مبارکه د قران کریم فضیلت باندې تلاوت کړو علم فضیلت میں بیانولو غرض میں داو خبر وګد شورانا. عزیزانو منګ او تاسو باندې الله جل جلاله د دې کلمین بعد چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه ویلو نه بعد الله مونږ ته د نظام د چلولو د پاره د معاملاتو د کولو د پاره کور کې د ژوند تیرولو د پاره قضا کې فیصله کولو د پاره الله مونږ ته قران کریم را نازل کو ټول الحمدلله. دا قران کریم الله جناب رسول الله ته په درشتو کالو کې مکمل کړی. د میاشت د رمضان نه ابتدا وشولا او انتهای پر رمضان المبارک کې شوې ده. قران کریم دنیا ته راغله دې د پاره نه راغله عزیزانو چې دا به تشمن قسم د پاره را اخلو یا به مړی د پاره را اخلو یا به دا مونږ کوم دې صرف مونږه تاسو صرف جمعات کې ور باندې تلاوت کو نور به بند کو یا به ناوي سره کوټي کور ته ولېګو نه قران د دې د پاره راغله چې دا به مونږ تاسو 24 غنټه د خپل عمل جامه ګرځو ان شاء الله. عزیزانو د قران ډېر لوی شان دی لوی معجزه د قران دادا چې څومره کتابونه راغلي د قران نه وړاندې الله ټول منسوخ کړل سیبا. بل لوی معجزه دادا چې قران کریم یادېږي تورات نه یادېږي انجیل نه یادېږي زبور نه یادېږي تورات نه یادېږي قران یادېږي ټول الحمدلله. دا رنګ د قران کریم لوی معجزه دادا چې هر یو کتاب لولي یو ځل دی اولوستو په دویم ځل چې لولي سړی په ستړی شي ټینشن واخلي قران چې څومره لولي خوند درکې. اسید بن حذیر رضی الله تعالی عنہ دی مدینه منوره کې د اوس قبیله والا دی. اوس خزرج دا دوه غټي غټي قبیله وي
دا اسید بن حضیر رضی الله عنه دا په مدینه منوره کې او مدینه منوره ته د قران عالم راغلی او داغه نامه ده مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ. دا د مکی لوی صحابي دی، لوی مالدار ترین انسان دی. دا نبی علیہ السلام را اولګلو، د نبی علیہ السلام دراتلو نه وړاندې مدینه طیبه ته مصعب ابن عمر راغلی دی لګیو او دا یو صحابي په کور کې د قران درس ورکولو. دا نوجوانان به تراتلل، زلمی الکان براتلل، دی په ځکه به د قران درس کولو. مصعب ابن عمر ته الله ډېر خپل आवाज ورکړو. د قران معجزه ده چې څومره اوري خوند درکې، چې څومره تلاوت کې عمره خوند درکې. نو شه په دې دوران کې حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه لګیدو، چا ورته و فرمایل چې دلته و قبیله د اشهل نامه ده، هغه قبیله ته تاسو ولې ناراضي؟ تاسو ډېر خلق په انتظار دي. دا مصعب ابن عمر لاړو، چې لاړو هغه کې یو باغ لوی واقعه ده مختصر بیانوم. هغه کې یو باغ او په هغه باغ کې یو کویو دا غېډه خوږی اوبوي. نو دا نوجوانان به تراتلل. مصعب ابن عمر عمل تلاړو، چې لاړو سیوا دا نوجوانان ورته ناسي چاپیرا. مصعب ابن عمر لګې دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. سورہ رحمان تلاوت کی کله چې دې زه تراغه کل من علیها فان. مصعب ابن عمر ته جلال یا الله اوازم د مصعب ابن عمر، جبم د مصعب ابن عمر، او یا الله مجلسم د مصعب ابن عمر. یا رب العالمین ولی بزان ته خلق نه جړی. دې دوران کې ټول صحابه کرام، ټول نوجوانان د مصعب ابن عمر مجلس کی جاړي. دې دوران کې اسید بن حضیر راغی، سعد بن معاذ توئی اے سعد بن معاذ ستاسې کلی ته یو داسې سړی راغلی دی چې تاسې ټول بېدینه کوي، تاسې مخه ولې نه نیسئ؟ هغې ورته ویلې ای اسیده ستا په شانتې زلمی په کار دی، ستا په شانتې تیرانداز په کار دی، ستا په شانتې توره وهونکی په کار دی. تراشه ادریگا منگ تا پس ولاړیو، دا زما د ترور زوی ملمه دی زی شړلی نشما، لاړشه توروالو ته تېنه سر قلم کا. اسید بن حضیر راغی، سترګې سرې سرې دي، غصې اغستی دی. مصعب ابن عمر ته پته ولګېدله چې دا سړی ډېر غصه راغی. ورته وی ای اسیده، ای د اوس قبیلې سرداره، توره د ډېره جلال والا ریولی دی، لاس کې د ډېره اوچته نیولې ده. څنګه راغلی؟ ورته وایي زه درنه سر قلم کومه، بیا به زمونږ دې کلي ته نه راځې، او که ته راځې زه به درنه سر قلم کمه. ورته وایي ای اسیده ته خو د یو قبیلې سردار یې، زما یو درخواست دی، ته که زما نه په توره باندې سر وخې، ها دا زما سر دی، توره ځان ته ډېره مه لرې کوه، په ارامې زما په مرۍ کېده او زما نه به سر جدا شي. و اسیده ای د اوس قبیلې سرداره، لږ خو زما خبره واوره. هغه ورته وایي زه دې خبره اورمه، خو وعده به دا کوې چې بیا به زمونږ دې کلي ته کله هم نه راځې. او ورته وایي بلکل به نه راځم. اسید چې کله کېناستو ورته وایي ای اسیده واوره، زه چاته ورانې خبرې نه کومه، زه خو خلقو ته د یو کتاب الله تلاوت کومه. هغې خو څه ناڅه اورېدلی دی. ورته وایي ته سل ولې؟ مصعب ابن عمر سترګې پټې کړي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات
والارض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان. کله چې دې ځای ته رسیږي سنفرغ لكم أيها الثقلان. اسید بن حذیر په جړا شو. مصعب بن عمیر ته وی اے مصعب بن عمیر اے مصعب بن عمیر اے زمنګ د کلی ملما والله العظیم قبل آیات تلاوت کی زستاسو مدرسه کی ځان داخل اول غواړم د دې داخلي د پارم را تډکا. مصعب ابن عمیر ورته وی اے اسید بن حذیر د دې پارم چې ډکه پارم داده تغتسل تطهر ثيابك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اے فرمائل فارمی دادے او بلام بی زان بپا کی جامی بپا کے واغندی تطہر ثيابك جامی بپا کے واغندی وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصلي ركعتين دو رکعت منز با ادا کی. اگے وہ فرمائل ز تیار ما لاړو په خو کوي باندې علام بل راغه کلمه د شهادت ویلا او د پلاس بیعت کو ایمان وروړلو. هغه او فرمایل ما ته دعا وکا. وې څه دعا درته وکم؟ وې مال دا څه دعا وکړه چې یا الله زما د قران سره مینه پیدا کا او یا الله د قران په لوستو کې زما خون پیدا کا. نور خبره وګدلا اسید بن حذیر ته الله دسه आवाज ورکو اے اسید بن حذیر بچ قران لوستلو یو شپه لګی د قران لولي نیم شپه دا او سیب دی آیتون تراغ ذالک الكتاب لا ریب فی هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جلال کراغ تیز چغه اویستلا چې کله د الفاظ تیز ویل کور کې اس ولاد او پټوپونو شروع کړه. سیبا اسید بن حذیر سره خوا کې زوی پروت دی چې ویلی دل اس پټوپونو باندې راغی تلاوت بس کو چې تلاوت بس کو اسم غله ودرېدو. بیا لک سات تیر بیا سبا تلاوت شروع کو بیا اس پټوپونو باندې شروع وکړه چې بیا لک تلاوت بس کو بیا اس ودرېدلو. سوچ ورته داراغه چې ما سره یحیی بن اسید پروت دی د زوی نامه ده یحیی نامه ده ما سره یحیی بچی پروت دی اسنه دا اسرا خوشی نشي او زما دا بچی د خپل اندینه کی نو دې پاسې د خپل اس پسې دا اسی چې دا ز وګورم چې خپلاو نه چې کله ورغه سه بداسي اولی د اسمان طرف ته یو علی شان اوریز راغله د سیبا او د دې اوریز په دې مینس کې یو علی شان رڼا او شغلی دي سیبا. اسید بن حذیر ول چې والله دا هغه د رحمت پرشتي دي. بس دې وخت واپس راغی تلاوت شروع کو. سار راغی او نبی علیہ السلام ته فرمایل ورته وی اسیدا کتا دا تلاوت د ساره پوری کړه د مدینه منورې ټول خلق به دا پرشتي لیدلې. عزیزانو اسید بن حذیر ته نبی علیہ السلام ول تلاوت وکا. خبره مې دادا چې په خپل عبادتو کې خون پیدا کول غواړي. ابي ذر رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام وی ابي ذر و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا وی اے ابي ذر زما وورا کته د الله رب العالمین رضا حاصل ول غواړي نو د خدای د کلام تلاوت کوا قرآن یادوا او وی فرمایل ابي ذر کته د قرآن یو آیات یاد کی نو تا تب الله د سلو رکعاتو نفل ثواب درکی او ابي ذر که یو باب د علم دی یاد کو نو الله به د زر رکعاتو نفل ثواب درکی اگر که تا ور باندې عمل نه کړي. نو عزیزانو ان شاء الله د قران کریم د تلاوت مبارک د اسید بن حذیر واقعه اوریدله ټول اوریدل ان شاء الله. اسید بن حذیر وی یا الله زما مینه د قران سره پیدا کا خدایا د قران په غیږ کې راته مرګ راوالا او خدایا د قران په غیږ کې را سره جناب رسول الله ملاو کا. نور واقعي وګدا د عمر رضی الله عنه په دور کې
یو معامله شوې وه ځکه به ټیم ان شاء الله د وفات واقعه هم در به بیان کوم د اسید بن حذیر رضی الله عنه دا د اوس قبیلې سردارو. به هر حال تاسو ته دا درخواست عزیزانو چې دا یو موقع ده زمونږ تبلیغ والارونه وایي کال کې یو چله پکار ده داسې وایي که نه وایي معمول سره هغوی په کال کې یو چله لګوي. تاسو ته زما دا درخواست عزیزانو چې د خدای د کلام یو چله لګول غواړي قربانی غواړي. نبی علیہ السلام مصعب بن عمیر ته وی چیرته ځي و یا رسول الله ترا ته انتخاب وکا وی زه مصعب بن عمیر ډېر نازک طالب د قرآن لار څه د قرآن درس تا مدینه طیبه ته نو د مکی بیت الله پرې خودو مدینه طیبه ته راغی د رسول الله مبارک نه وړاندې هغه مدینه ته راغی. صحیح شو. عبدالرحمن بن عوف فرمایي چې رسول الله مبارک به هغه طالبانو ته څو ځلې دعا کوله چې کوم به د قرآن طالبانو او نبی علیہ السلام وګدا احادیث ته پکې د بخاری او د ترمذی او د ابن ماجه کټول بیانوم بیا خبر ما دغه باب باندې بیان کتلو. ابن ماجه کې یو حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم کس طالب العلم د قرآن زده کړي ته قدم په قدم رواني څومره د زیات واړه قدمونه وګدینو دا ورته خدا. صحابه تاسو کې یا رسول الله ولی وای دا ځکه چې په یو قدم باندې ورته لس نیکۍ ملاویږي لس ګناهونه معاف کیږي او لس درجات د الله په نس بلندیږي. نو چې څومره واړه قدمونه او ډېر قدمونه واخلي. او بیا وفرمایل چې کوم طالب العلم د الله قرآن طرف ته روان شي نو د خدای پرشتي ورته راځي او وزر ورته خوري دعا د مغفرت ورته غواړي. او کوم عالم چې قرآن تعلیم ورکوي نو دې ته په سمندر کې کبان میان او په هوا کې مرغان دا ټول ورته د مغفرت دعا غواړي. نو ان شاء الله العزیز را روانه چهارشنبه ته څوک دې چلې ته تیار دي ان شاء الله. مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه یو ځلې یو خبره کړې وه هغې فرمایل وایي زمونږ کلي له تبلیغ والا راغلي ویل تبلیغ والا خلقو ډېر خلق یې مضبوط چې شابه ودرېږئ اراده وفرمایي وایي صاحبه یو بابا خلقو ته خو سپینګیری پاسېږي وایي هغه پاسې ویل چې ولیکه ویل چې څه ولیکم نغده سې روضه وایي نه وایي څه ولیکه وایي هغه شی ولیکه چې خلک یې وایي او بیا یې کوي نه وی اراده وی همدغه اراده. نو داسې نه کولو اراده کوي بیا را سره مه کوئ سمه وعده به کوئ 40 دن به انشاءالله د قرآن کریم درس دلته پارم به ډکوئ مستقل لکه څرنګه چې موږ او تاسې په مدرسه کې داخله کوو. مصعب بن عمیر ورته وایي چې د مدرسې د قرآن تعلیم پارم دا دی چې پاک په لامبې غسل به کې پاکې جامې به اغوندې او بیا به کلمه د شهادت او بیا به څه کې تصلی رکعتین 2 رکعته مونږ به کې او بیا به اسلام کې داخليږي. نو صاحب پوخ پارم غواړي څوک به ان شاء الله خاص کر سپینګیرو ته زما دا مطالبه ده نوجوانانو تاسو ته ان شاء الله 3 غنټه درس وي ان شاء الله څوک تیار دي خو په زړه باندې ودرېږي ان شاء الله ودرېږي بنا ودرېږي بخامخا ما زړه خوشاله شي ان شاء الله العزیز 40 دن به ان شاء الله تاسو د خدای د کتاب د پر اثر ان شاء الله راځي به په واده به راځي ان شاء الله. ښه عزیزانو یو درخواست در تاخیره کې کوم ټول ان شاء الله دا اراده ده ټول اراده ده کنه کم مرګورو ته چې په دې جمعات کې ناست دي هغه ته زما دا درخواست دی خیر دې کار نزان مو باسي کار کوي خو دې سلويخت ورځو کې کار مقصد مګرځوي مقصد څو ګرځوي د قرآن دا د تعلیم ورځي. ګوره تاسو به وای خدای ګواه دی الله ماته دومره د درې ټکي الله تا په خپل فضل ښودلی دي خدای زه دې قوم ته رسوم. صحیح ساده ترجمه ده پښتو کې درته کوم د عربی الفاظ درته پکې نه ویم لکه څرنګه چې دا بیان کوم دغه رنګې د قرآن ټکي او د هغې ترجمه د قرآن ټکي د هغې ترجمه په صرف زه نه پوهېږم په نحو زه نه پوهېږم په منطق زه نه پوهېږم په فقه زه نه پوهېږم په هېڅ نه پوهېږم د قرآن ترجمه درته په ساده الفاظو کې کوم چې دا ګیلم به نه وي چېرې موږ به ورغلی وی خو استاد جي پکې څه نورې خبرې کولې خیلي او حمدالله او دارن چې کوم دی متولي ور باندې لګولو
شرح جامی اور باندې نمونه بیا غسل پاغي موږ څه پویګو نرونو ساده الحمدلله ټول تعریفونه الله لره دي رب العالمین چې رب د تمام عالم دی ما الرحمن الرحیم چې رحمان دی مهربان دی په عام مهربانو سره رحیم دی چې مهربان دی په خاص مهربانو سره مالک یوم الدین باچا دی د ورځې د جزا په دې تاسو نه پویږئ کنه لکه وعده در ناخلم عزیزانو لکه وعده موږ د بعضی مرګري وي تاسو د قران خدمت نه کوئ نه د قران خدمت رمضان اسم رمضان دی نور کارونه پکې پکار نه دي ځکه ټولې به اله جګړه کوو د زمون کم مرګري چې دي هغه باقاعده ان شاء الله د چهارشنبه په ورځ باندې ان شاء الله العزیز د قران کریم درس مدرسه کې شروع کیږي ټول به ان شاء الله تاسو ونی بجو ته ځان را رسوي ان شاء الله د چهارشنبه په ورځ باندې افتتاح ده څومره مرګري عزیزانو چې نن دلته حاضر ناس یې ګوره خیر دی دا یو وعده وستولو کوي چې د چهارشنبه په ورځ باندې ان شاء الله و بجې دعا ترازو چې د قران په افتتاح کې شریک شي خو خمودا خدای ټول لاسونه پورته کوي ګوره جمعات کې وعده لوګره بلو پریدي تریشل والا به تریشل پریدي دکاندار به دکان پریدي او ان شاء الله د چهارشنبه په ورځ باندې به ټول راځي د قران ترجمه افتتاح وکړو ان شاء الله او بیا به دعا کو به صحیح ټیم معین کو زنانو ته هم چې موږ زنانو لپاره ان شاء الله د درس قران صحیح ترتیب برابر کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړه الہ العالمین خدای زموږ د ټولو یا الله څومره پریشانې چې زموږ په تقدیر کې الله خدای هغه په خوشاله زموږ د ژوند بدلې کړي الله کریم چا چې ارادي و فرمایله خدای دغه سورې د قران کریم درس یا الله چې دا استاد عظیم کلام درس ته خدایا د دین بل افضل کتاب نشته الله چې څومره کتابونه دی قران منسوخ کړی دي الله د بخاری نه اوچت مقام دی د ترمذی نه اوچت مقام دی د مشکات نه اوچت مقام دی الله د هر کتاب نه افضل اوچت مقام دی خدای موږ له صحیح درس توفیق را نصیب کړي الله دې ټول اوریدونکو د اوریدو توفیق ور نصیب کړي خدای ما ګناهګار ته په عمل را نصیب کړي دوی ته په عمل ور نصیب کړي الله ټول روغ رمټ درس ته قران تراولي الله درس ته قران خدایا دې ټول ته اوریدلو صحیح توفیق ور نصیب کی دا دعاو کی عزیزانو را روان اٹھونه دي الله پدې کې نیکان خلق او انتخاب فرمایي الله کم خلق الله چې تا ته محبوب وي الله تا ته محبوب وي الله کریم د قوم د خدمت لپاره هغه الله کریم په دې الیکشن کې کامیاب کی الله کریم نا اهل خلق بی دین خلق بد عمل خلق الله مونږ باندې مشران مکی الله نیکان خلق مشران کې یا رب العالمین خدای تمام مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد راولي د حاضر جمع کې زموږ بعض دوستان دي دا وایي څه خصوصي پریشانی ده او پاغي وسره څه پریشان یم دعا ورته وغواړي الله کریم څنګه چې دا وایي زړه غواړي الله د زړه موافق فیصله او فرمایي الله کریم خدای دې موږ سره د محبت لاس را کړي الله ته په رحمت صادر را خور کې الله دې قوم نه زړه خوشاله يم خدایا دې قوم نه ترازی شي الله دې د مال حفاظت وکي د اولاد حفاظت وکي الله دا قوم موږ سره مینه کوي تور سره مینه او فرمایي دوی ته موږ ته شفای کامله عاجله را نصیب کړي الله بچي مونږ نیکان صالحان کې خدای زموږ بیان چې څوک په مینه اوري څوک ور سره محبت ساتي څوک یې خوري الله ټول تخپل رضا ور نصیب کړي زموږ دې بیان کې خپل رضا شامل حال کې اخر وخت مو الله دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول